السلام علیکم ورحمت الله ملګرو، زه یم احسان الله سراج. نننۍ ویډیو کې تاسو ته د ټلګرام یو باوري پروجیکټ درته معرفي کوم. ملګرو، په دا وروستیو ورځو کې دغه رامنځته شوی دی، نو پر یوټیوب او ټویټر باندې زیات مینوال پیدا کړي. راځو ملګرو د دې پوره طریقه تاسو ته درښیم، د کار په اړه معلومات درکوم چې په دې کې څنګه کار کیږي. ملګرو، د ایکس امپایر، همسټر او د نور رقم په دې کې کار نه کیږي، بلکې تاسو به یو ورځ او بله ورځ ورته داخلیږئ. فقط ماسې دغه داخلیدل چې تاسو ورته راسئ، د اپلیکیشن د پروجیکټ راخلاص کړئ، بیرته ځینې وځئ، نو ستاسو ګټه هره ورځ تاسو ته درکول کیږي. نو ملګرو، په دې کې تاسو ته 4 برخې راوړي. په 4 برخو کې اوله خبره دا ده چې تاسو که چیرې په ټلګرام کې د زیاتو مثال د کلو څخه کار پکښې کړی وي، ټلګرام استعمالوئ، لکه څنګه چې تاسو واتساپ استعمالوئ، تاسو ته زیاته ګټه درکول کېږي. دغه رقم همسټر که تاسو چیرې استعمال کړی وي، نو د هغه پر اساس هم تاسو ته اضافه ګټه درکول کېږي. نو 4 سره پروسې که چیرې تاسو کار پکښې کړی وي یا نه، نو تاسو ته هغه بشپړه کېږي. نو راځو ملګرو، د ټلګرام دغه زما یو چینل دی ملګرو، دا مې تازه جوړ کړی دی. زما د ټلګرام یو ګروپ جوړ کړی و، نو په هغه کې تقریبا زیات کسان دي. نو انشاءالله په هغه کې به تاسو کومې پوښتنې یا ستونزې لرئ، هغه به درته حل لاره درته پیدا کېږي، او دلته تاسو ته به انشاءالله نشریات کېږي. نو ملګرو، دغه یو پروجیکټ دی د فوز په نوم باندې. دا پروجیکټ تقریبا 1.5 میلیونه کسانو اوس ګډون پکښې کړی دی. نو که چیرې تاسو ګډون نه وي پکښې کړی ملګرو، نو حتما په دې کې ګډون وکړئ. انشاءالله یو ډېر باوري پروجیکټ دی. نو او بله جالبه خبره دا ده چې په دې کې هیڅ کوم کار نشته، مطلب تاسو به یو ورځ بله ورځ ورته داخلیږئ، د هغه پر اساس باندې لکه همسټر او دغه رقم ټلګرام تاسو څو کاله استعمال کړی دی، نو هغه پروسې تاسو ته خپله اتوماتیک بشپړه کېږي. نو راځه ملګرو، دغه د پاوس په نوم باندې دغه د پروجیکټ لینک زموږ په ټلګرام کې دی. نو تاسو په دغه ځای باندې کلیک ورته واخلئ ملګرو. دا پاوس په نوم باندې پروجیکټ به تاسو ته راخلاص شي. د دې یو صفحه ده، نو تاسو به څه ګړی ورته انتظار شئ. چې تاسو کله ورته انتظار شولاست، دغه ځای کې به تاسو د خپل والټ ادرس ورته انتخاب کړئ. چې تاسو کله د خپل والټ ادرس دلته ورته انتخاب کړئ، کسان چې تاسو ورته دعوت کوئ، نو دغه ځای کې به تاسو خپل ملګري ورته دعوتوئ. نو دغه انوایټ به تاسو باندې وي ملګرو. دلته که تاسو غواړئ د میسج په رقم یې ورواستوئ، هم دلته لینک کاپي کول او دلته یو ملګري ته د میسج په شکل لیږل. نو ملګرو، بهترینه بله خبره پکښې کې دلته ده چې دلته ستاسو څخه څو ټاسکونه دي، دا باید تاسو ورته پوره کړئ، لکه ګیم یا دغه رقم نور څه. خو دا ما ورته پوره کړي دي، شاید د نه راواخلي. نو لکه دغه چې تاسو وینئ ملګرو، د دوی ټلګرام چینل یا دغه رقم دغه ټویټر اکاونټ، دغه تاسو باید ورته فالو کړئ او دلته لاندې خپل ادرس ورته کنیکټ کړئ. دلته باید تاسو 10 ملګري ورته دعوت کړئ، بیا تاسو ته دا پوینټونه درکوي. نو دغه ځای کې ملګرو ستاسو هغه چې جمع شوي دي پوینټونه، هغه دلته تاسو ته راوړئ. نو دا هم بټن دلته چې تاسو دغه ځای ته رالاست، دغه ځای کې ملګرو تاسو ته دغه ستاسو کار درښیي. ملګرو، دلته که چیرې تاسو ټلګرام زیات استعمال کړی د هغه په اساس تاسو ته کار درکول کېږي. او دلته دغه یو مخکینی پروجیکټ و، نو چې هغه پروسه پای ته ورسېدل، چې هغه تاسو دلته استعمال کار پکښې کړی د هغه په اساس ته ګټه درکول کېږي. دلته د همسټر په اساس تاسو ته ګټه درکول کېږي، او دلته د ټلګرام چې تاسو څومره ورځې کار پکښې کړی دی، نو هغه ورځې هم تاسو ته راوړئ او ګټه یې هم درکول کېږي. نو یو ډېر باوري او خوندور پروجیکټ دی، حتما کار پکښې کې وکړئ، نو انشاءالله ښه پایله به ولري، او کسان یې هم ورځ په ورځ مینوال یې زیاتېږي. نو ملګرو، که مو چېرته ویډیو خوښه شوه، تر خپلو ملګرو یې هم ورسوئ. نو زموږ د ټلګرام او یوټیوب چینل حتما در سره سبسکرایب یا فالو کړئ. ډېره مننه.